اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګرانو لیدونکو او اوریدونکو څوک چې په داخل یا خارج کې ژوند کوي، سرلوړي او کامیاب اوسئ. محترم لیدونکو، زه شریف الله شریفي را سره زما همکار سلیمان راحل غواړو د یوې بېوزلې کورنۍ د ژوند کیسه درته د انځور په شکل ښکاره کړو. د دغه بېوزلې کورنۍ مشر غلام الدین کاکا نومیږي. نوموړی د ګڼ شمېر اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د افغان پر یوټیوب چینل او خدمت خیري بنسټ درنو لیدونکو، موږ غواړو د دغه کورنۍ سره د دې د ژوند په هکله او د دې د مشکلاتو په هکله خبرې وکړو. تاسو له موږ سره د پروګرام تر پایه پاتې شئ چې دا کورنۍ له کومو ستونزو سره لاس او ګریوان ده او کومې ستونزې لري. مستقیما بې له دوی څخه واورو. ګرانو دوستانو، دا هم دوی هغه دی چې دا وطاق ده. څونه وخت کې کاکا دلته اوسېږئ؟ ولس کې څو کرایه ورکوئ؟ 2000 کلدارې. ژمي کې توخانه ده، بخارۍ ده، توخانه ده. دا بارانو واورو کې خو به کتلان راڅڅېدو یا کوم مشکلات خو به نه وو په دا واورو کې. بارانو کې داسې کوم هغه ځکه راڅڅېده، خو هغه ځکه معلومېږي چې راڅڅېده سړی وي، ډېرې سړی وي، ازوغ نه وو. ښه، ازوغ دې نه وو؟ کوټې کې سړی وي. کوچنیان خدای وساته، له یخه راپاته. کوچنیان به دې مریضان څه وي خامخا دلته؟ ګولۍ مولۍ بس ګولۍ مولۍ ډاکټر ته نه دي ویلي، مې ورته ګولۍ بس 4 راکړي ګولۍ ته. څو کوټې دي حاجي کاکا؟ دا 3 کوټې دي. 3 کوټې دي. Yes, sure. او ابله خونه مو چیرته وه؟ ابله خونه خو هغه یخواته خونه ده. ورې مو باشه وارم نه دي؟ وریده ښایسته بس دا مو خونه ده. بس دونه اوس نه درته ورته عینه وواچو، دلته خو له تغه ګزاره نشوای کولی. دغه ده هغه سالون ده. له دې ځای کې توخانه ده. دلته مو څه شی نه دی اوار نو؟ بله کوټه ده، بله کوټه هم دغه ده، بس هغه سیو نیسي ما هغه په هغو کوټه کې ده. هو د پورته ګوره دا ټول سره تو سوي دي، خو بس ونه نه لرو. ته ګوره دا خو هم پورته تو سوي دي. قدرمنو هیوادوالو، مسافرو، افغانانو، سلامونه ونیکې هیلې مې ومنئ. د دې کاکا په خاطر باندې راغلم چې دی له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده. واړه بچیان یې دي، ستونزې او مشکلات یې زیات دي، ژمی دی، یخونه دي. نو دا چې کاکا څنګه ژوند لري، له کومو ستونزو او ناخوالو سره مخ ده، دا به له ده څخه په خپله واورو. کاکا ځان دې معرفي کړه او خپل مشکلات ستونزې څه لري هغه شی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم غلام الدین دی. په زندګي کې ډېر ناخوالې باندې راځي، ارباب له جنګ رالو، جنګ و مشکلاتو له جنګه چې راغلي، خو د دې هېڅ کوم موسسې یا کوم خیریه یا بل چا له موږ سره کوم هېڅ کومک نه ده کړی. او بل اورې په قرهباغ کې یو 2 زمن مې و، یو الله تعالی دا چې دا کس مې په لاس کې نیولی په ماخستن کې یو له نفس او ما دونه وس نه درلود چې ما ډاکټر ته وړی وای. بس الله تعالی را چې واخېست، خدای تعالی به رضا وي، الله تعالی کاړو ته تسلیم یم، ده به دغسې رضا وي. او بس بل مې زوی د په دې باندې تکیه ده، بس دغو ته مې تکیه کړې، بس دغو نه پیدا کومه هېڅ کار کسه مخته کړی، دغو نه پیدا کومه بس راوړم یې دغو بچیانو ته ورکوم یې. تکیه م په الله ده، بس تکیه م په دغو مؤسسو ده، خدای دې
یو برکت ورکړو یو کومک یې راسره وکړو بس تکیم په الله کړې ده بس خدای دې کړای کو چې پراته یو نو د خدای وطن مې ته پراته وي چې الله تعالی به څه پېښ کوي دا د مشر زوی مشر زوی مې دغه د مکې ولاړې د مشر زوی نه لري یا دغه مې مشر زوی دی چې دغه اوس الله تعالی را چې واخیست او درې ورانې مې دي اوس د دې نه مشران دي هغه تللي مدرسې ته په جومات کې هغه هم چې مکتب پیسو وسې نه لرم په جومات کې وایي دې وسې نه لرم چې دا ځای ورکړم چې دې باندې سم درسونه ووایم خو بس دلته په جومات کې وایي ملا یې ورته وایي بس دې وایي کور ولان دې وروستیو کې ځینې مؤسساتو بنسټونه مرستې کوي د هغو مرستو تاسو هېڅ شي په لاس نه دي راغلي بس راسي کارټونه نورو خلکو ته ورسېږي بس ما په لاس نه ده راغلی یو جومات کې وایسته یو جومات کې بل جومات کې وایسته بل په اخر کې په نوبت داسې بس هېڅ شي نه لرم خو دا د اوس کمپیوټر دې ټول وګوري که داسې زما نوم پکې و ما دې بالکل د دې ځای پسې و بس تکیم په خدای پاک ته له خدایه بیا غواړو بس یو داسې خلک خدای را باندې تاسې را باندې مهربانه کړه زه دلته راځه تاسې سره تازه خبرې کوم ما تر اوسه چا سره خبره نه کړه بل یو انجینر ورته مې ویل دونه کوچنی زوی مې د بختي و ټول رنګېدا قسم خدای دې کوي موږ بیا راځو بس په دغو باندې خطا کړم بس دې ولاړو تاسو د ناروغانو د کور موال مو ناروغان دي دا پراته دي بس خدای مې سپارلي دي اوس 2 روپۍ نشته چې دا بوی زموږ ډاکټر ته دا بل ورځ چې مریضان دي چې پراته دي بس خدای په تمام باندې ورته ناست یم نور داسې قریبان څوک مرسته نه کوي یا نور داسې ورونه مې دي چې 2 ورونه مې دي هغه تر ما ډېر لیدلي یو چې ده یو لیکه چې ده هغه په منډه کې ده ولاکه په مکې قسم ده کله یو د ما کس چې ده هغه به قسمت څه وخت یې درلود یا به اوس هغه به مو ووینو هغه هم تر ما ډېر لیدلی ده یعنې داسې سړی نه لرم چې ما سره تاسو باندې بېوسه ده و بېوسه ده هېڅ شی نه لري نه ورې په وطن کې په قره کې دونه پټای ملک پټای نه لرو انشاءالله دا به ډېر خلک ګار وي ډېر خلک به وویني دونه ملک پټای نه لرو چې باندې وګرځو یعنې چې مړ سم اوس مې پې کېږي پې خټ مې کېږي دونه ملک پټای جایداد هېڅ شی نه لرم بس دلته راغلي د خدای ویلي ته بس موږ وایو چې غزنی د ولیانو ځای ده بس خدای به مو په غزني کې یو چاره وکړي بس خدای وطن ته نه شي بس چې د الله تعالی رضا وي دا مهربانه ده ټول خلک ټول هېوادوال او ټول هغه مسافر تاسې خبرې اوري انشاءالله هر سړی به د خپل وس و توان په مطابق له تاسې سره مرسته کوي موږ هم د تاسې غږ غواړو تر ټولو ولسونو ورسو تر هغه شتمنو چې په توان کې کېږي ستاسې لاسنیوی وکړي تاسې د نورو مسکینانو بېوسو نه چا اوس له هر چا سره چې خدای دې دغسې تر ما به بېوزله وي زه خو لا دغونه الحمدلله پښې لرم خو داسې خلک دې له لاسه پښه بېوللی شي خدای دې د هغو سره خدای دې هر څوک چې بې کوي پروردګار دې وزونه ورکړي په دنیا او په آخرت انشاءالله چې کوي د ماشومانو پاک لکه مو راته ووایاست تاسو ویل مسجد ته ځي جومات ته ځي په مسجد کې له ملا چې درس وایي ښوونځي ته یې نه لېږئ ښوونځي منځر وس نه لرم په باید یې وس نه لرم چې ویلې کړم وس یې نه لرم یعنې 500 روپۍ غواړي زه یې وس نه لرم چې ویلې کړم څو غواړئ له شتمنو مسافرو خیریه بنسټونو څخه مؤسساتو څخه خپل پیغام دې ورته ووایئ نو انشاءالله په تصویر کې ټول ګوري چې تا غږ واوري او له تا سره د خپل وس مطابق انشاءالله مرسته وکړي خو بس دا ما کوچنیان خو اوس ما ته دې له مکتبه راغلي دلته جومات ته چې راغلي وه خدای په جومات کې دي چې مشران مې هغه دي دغه مې کشران دي بس دغه دلې بس دغه مې کار ده دغه مې عیال ده خدای به درته وایم چې دا به دوست دښمن ټول ګوري خو نو بعضې به خوشحاله وي بعضې به خفه وي دا خبره خو مناسبه مې قسم خدای ته کوم قسم مې خدای کې دا اوس یې په غاړه کې دی که خپل ما یو شی ورته راوړي ټولې پر یا اوسي خو بس له خدایه چې راضي یم د الله تعالی به دغه رضا وي په زندګي کې په ما باندې داسې وخت هم راغلی دی چې خپل شی هم خرڅول خو نن بل ساقات هم سر کې نیولي خو بس د خدایه چې هر څه د الله تعالی رضا وي د الله تعالی کور ته به تسلیمېږو او د الله تعالی به دغسې رضا وي نور یوازونه به الله تعالی په یوې دنیا غواړو په دې دنیا خو موږ خوشحالي نه زه موره پیدا شویم تر ننه ما خوشحالي نه ده لیدلې خو یوازونه به په هغو دنیا غواړو یو زوی مې اوس تکیه مې پرې کولی چې ما به دی لاس مې تېز پک یو کنورست نه یو ګوښ به راته ورنګوي خو هغه ما الله تعالی راچواچ بس دغه یا کسه ټول خلک دې وګوري بس د دغو زوی دې ما تکیه به دا ما ته رالویېږي بیا به زه وسا کېږم اوس مې نه دی تر روزانه په اوس کې کېږي نه یو بل کار دوه ورځې مې کراچۍ بوتله چې کراچۍ وګرځم په اوس مې نه کېدو ډېر کار یې دروند دی بېرته مې ودرول بس هغه کار مې په اوس کې نه راغی بس اوس جلا ویل ته ناست ویل نو یې لاړه جلا یې ولاړه بس جلا یې کمې ته ناست الله تعالی رضا یې بس هغه به پیسې خدای به دغسې رضا وي انشاءالله توکل په خدای زموږ هېواد ټول غربت ځپلی دی صاحب ټول خلک د دغه ستونزو سره لاس او ګرېوان دي خو بنده تر خپله وسې پڼ زموږ راغلي تر څو تاسې غږ تر نورو ورسوو الله دې مه خراب انشاءالله چې زموږ څه په وسو په توان کې شي هماغه به درسره کوو او درسره کېږي به انشاءالله په ټولو خلکو باندې په شتمنو وروڼو باندې موږ هم دا غږ کوو چې
د دې بابا حاجي صاحب لاسنیوی وکړي. واړه واړه بچیان یې دي، واړه ماشومان دي، ژمی دی، یخ دی. چې هر څوک را سره کوي الله تعالی دې ښه ورسره وکړي. چې هر څوک له هر کور مسلمان کې سره کوي. ناروغان هم لري. کور کې اگر ناروغان مې پراته دي، خو تا ولې د کور ناروغان مې پراته دي، بس نو اوس نه لرم چې بس یو یوسم نو زیاتې چې تاسې خپل کار ده وکړو. که داسې تاسې د نورو انجینرانو پر کوم لاره سلام ملسه بس تاسې او خدای او که داسې اوس هم را سره حاجي وکړو. صاحب انجینران نه یو، موږ یو خیریه بنسټ لرو، خدمت خیریه بنسټ. هغه شتمن وروڼه مسافر نور دغسې خلک مرستې کوي. چې تاسې غږ ووارئ، د جانانه طریقه موږ ته هر څومره مرسته چې تاسو سره وشوه تاسو ته به راځي او تاسو ته به درکوو. نو موږ له کومې مؤسسې ځانګړې مؤسسې له کوم نهاده نه یو. موږ یو خیریه بنسټ لرو چې د دې بنسټ له لارې د دې ویډیو له لارې په شتمنو باندې غږ کوو تر څو د موږ دغسې بېوزلو هېوادوالو بس خدای مه خراب کړو. خدمت خیریه بنسټ او تر بابا پورې راغلو. د بابا وضعیت، د بابا د ژوند کیسه تاسو وکته. نو هیله ده چې تاسې هم تر خپل توانه پورې لاسنیوی وکړئ. کور مو ودان ښاد او آباد اوسئ. زما د هیلو دنیا خاورې شوې له خاورو سره، زما د هیلو دنیا خاورې شوې له خاورو سره، زما د هیلو دنیا خاورې شوې له خاورو سره، زما د هیلو دنیا خاورې شوې له خاورو سره. په کومه ورځ چې بېلېدې ما په سلګو وژړل، چې شوې روان رخصتېدې ما په سلګو وژړل، چې شوې روان رخصتېدې.